د کندهار راډیو تلویزیون ګرانو او قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو سلام پر تاسو. پام وکړئ د تېرونیو مهم خبرونو ته. لومړی هم شنبه زموږ پرمختګ د معرف د ودې سره تړلی دی. کندهار والي تورن جنرال زلمي ویسا د دې مطلب په څرګندولو سره له ځوانانو وغوښتل چې تحصیل وکړي او د علم په ګاڼه خپل ځانونه سمبال کړي. ښاغلي ویسا د څرګندونې په حکومتولي او ولایتي پراختیا کې د ځوانانو د مشورتي غونډې برخواله ته وکړې. په دغه غونډه کې دولت مقام مرستیالانو، د ولایتي شورا غړو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. د حکومتولي او ولایتي پراختیا په برخه کې د ځوانانو مشورتي غونډه کې د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب د غونډې په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې ولایت مقام ځوانانو ته په ځانګړي پام یو مشورتي بورډ جوړ کړی او وخت پر وخت ورسره د ستونزو په حل کې مرسته کړې ده. هغه ویل ځوانان د ټولنې مهمه برخه ده چې باید په ټولو چارو کې نظرونو ته درناوی وسي. دغه راز کندهار والي تورن جنرال زلمي ویسا هم د روانو ناخوالو په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله او له هغوی وغوښتل ترڅو تحصیل ته پام زیات او د علم په ګاڼه ځانونه سمبال کړي. ښاغلي ویسا وویل ولایت مقام هڅه کوي ترڅو با استعداده ځوانان په دندو وګماري او لازم کاري فرصتونه ورته برابر کړي. تورن جنرال زلمي ویسا له ځوانانو وغوښتل چې په امنیتي ارګانونو کې ځانونه جلب او د خپلې خاورې ساتنه وکړي. هغه ویل د ملي یووالي حکومت هڅه کوي ترڅو د روانو ناخوالو د مخنیوي لپاره د ځوانو کدرونو په مرسته یو اساس جوړ او ټولنه د پرمختګ لوري ته راهنمایي کړي. دغه راز تر ویناو وروسته غونډه کې د اصلاح پروګرام ولایتي مسؤل کرامت الله مهرابي د پلان جوړونې او بودیجې په اړه د پوهاوي پریزنټیشن هم وړاندې کړ او د غونډې برخوالو ته معلومات ورکړل. د یادونې وړ ده چې د غونډې ګډونوالو په ګروپي شکل هم د مهمو پروژو په اړه نظرونه شریک او د یوه جامع پلان په ډول یې اړوند مسؤلینو ته وړاندې کړ. د کرهنې ریاست تر چتر لاندې د ډي سی ای مرسته کوونکې ادارې په مالي مرسته د 40 ویترنرانو سره د حیواني طبي سامانالاتو مرسته وسوه. په ټولنیزو چارو کې دولت مقام مرستیال حاجي غلی دسکري د یادې مرسته کوونکې ادارې دغه مرسته پر ځای وبلله چې په مټ به یې په ولسوالۍ کې د ویترنري په برخه کې موجوده ستونزې له منځه ولاړې سي. د دغې مرستې د ویش پر مهال په ټولنیزو چارو کې د ولایت مقام مرستیال حاجي غلالي دستګیري د یادې مرسته کوونکې ادارې څخه مننه وکړه چې د ولسوالیو د مالدارو خلکو ستونزو ته یې پاملرنه وکړل او د هغوی د حیواناتو د ناروغیو د تشخیص او علاج لپاره یې د ویترنرانو سره د طبي سامانالاتو مرسته وکړه. ښاغلي دستګیري وویل ولایتي اداره هڅه کوي چې مرستندویه موسسات په هغه برخه کې مرستو کولو ته اړ کړي چې د ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنه وي. د کندهار د کرهنې رئیس سید حفیظ الله سیدي وویل د ولسوالۍ اوسیدونکي د مالدارۍ په برخه کې زیاتې ستونزې لري خو هڅه کوي چې په تدریجي ډول دې او نورو کرهنیزو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. د ښاغلي سیدي په وینا دغه 24 تنه ویترنران چې مخکې په مسلکي ډول روزل سوي وه د حیواني طبي سامانالاتو له کمښت سره مخ وه چې اوس یې یا د ستونزه حل او د نو ولسوالیو لپاره په 20 حیواني کلینیکونو کې به په دنده وګمارل سي ترڅو په خپلو ولسوالیو کې د حیواناتو د ناروغیو تشخیص او علاج وکړي. هغه ویترنرانو چې یاد حیواني طبي سامانالات یې ترلاسه کړي وه د ولایتي ادارې او مرستندویه موسسې څخه یې مننه وکړه چې د دوی او د ولسوالیو د مالدارانو کورنیو ستونزو ته یې پاملرنه وکړه. دوی وویل د یادو حیواني طبي سامانالاتو په مټ به وکولی سي چې په ښه ډول د حیواناتو ناروغۍ تشخیص او تداوی کړي. د یادونې وړ ده چې ډي سی ای مرسته کوونکې اداره د تیرو 4 کلونو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د مالدارۍ په برخه کې مرستې کړي چې تر راتلونکې 1 میاشتې پورې به یې کندهار کې کاري خدمات پای ته ورسیږي. د هم یکشنبه په کندهار کې د عاشورا ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. سږکال په کندهار کې د عاشورا یا د حضرت امام حسین د شهادت د ورځې مراسم تر سختو امنیتي تدابیر لاندې د اهل تشیع لخوا په ځانګړو مذهبي مراسمو ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې ویناوال د حضرت امام حسین د شخصیت او د عزت پر خلاف د هغه د پاڅون پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې. د عاشورا د ورځې مراسم د بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په مسجد جامع کې رابلل سوي وه چې پر مهال یې کندهار والي تورن جنرال زلمي ویسا خبرې وکړې. ښاغلي ویسا وویل اوس هم په هیواد کې یزید غوندې خلک شته او نه غواړي چې افغانان دې د ارامۍ او سوکالۍ ژوند وکړي. کندهار والي دغه راز وویل زموږ قوي امنیتي ځواکونه به هر کله یزیدګر دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي او دوی به خپلو ناروا او شومو اهدافو ته پرې نږدي.
ښاغلي ویسا د خبرو پر مهال د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو ثابته کړې چې د اتحاد په نتیجه کې سترو قوتونو ته ماته ورکړې. هغه له ټولو اهلي تشیع څخه غوښتنه وکړه چې د مذهب، سیاست او اجتماع په نومونو دي پر ډلو او ټپلو د بې اتفاقۍ په موخه نه ویشل کیږي او یو بل ته دي د ښه اتفاق او همغږۍ له مخې د ورورولۍ لاس ورکړي. دغه راز د اهلي تشیع په استازیتوب حاجي آغا نوري بیا د خپلو خبرو پر مهال د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شخصیت او د یزید پر خلاف د هغه د پاڅون پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. نوموړي د هیواد له ټولو امنیتي ځواکونو څخه د زړه له کومې مننه وکړه چې په سختو حالاتو کې له خپل هیواد او خلکو څخه د دښمن په وړاندې په کلکه دفاع کړې. د شهیدانو سالار حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د 1 هجري قمري کال د محرم په 10 په کربلا کې په 50 کلنۍ کې د یزید او د هغه د لښکرو لخوا په شهادت ورسید. دا هم دوشنبه د کندهار پوهنې ریاست د 5 ناحیې اړوند په نوراني مینه کې یو باب نوی ښوونځی پرانیست. دغه ښوونځی د دوشنبې پر ورځ دولت مقام د مرستیال عبدالحنان منیب له لورې پرانیستل سو. د پوهنې ریاست مسؤل وایي دا ښوونځی یو له هغه 40 ده چې د نوي تعلیمي کال د شروع په ورځ یې د فعالولو ژمنه کړې وه. د سیمې خلک د دولتي ادارې مننه کوي چې د اولادونو لپاره یې په سیمه کې نږدې ورته نوی ښوونځی پرانیست. د کندهار پوهنې ریاست د مسؤلینو د پلان له مخې چې په روان تعلیمي کال کې به په ښار او ولسوالیو کې 40 نوي تعلیمي مرکزونه پرانیزي. له جملې څخه یو د دوشنبې په ورځ د کندهار ښار د 5 ناحیې اړوند نوراني مینه کې پرانیستل سو. د دغه ښوونځي د پرانیستنې پر مهال د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب وویل ولایتي اداره کوشش کوي چې په ښار او ولسوالیو کې نوي تعلیمي مرکزونه ډیر کړي ترڅو په پوهنیز بهیر کې د سیمې د خلکو ستونزه حل سي. د ښاغلي منیب په وینا د روان تعلیمي کال په لړ کې به نوي ښوونځي په هغو سیمو کې پرانیزي چې ضرورت ورته لیدل کیږي. هغه د سیمې له خلکو وغوښتل چې په پوهنیز بهیر کې د ولایتي ادارې سره همکاري وکړي ترڅو په دغه بهیر کې موجوده ستونزې له منځه یوسي. دې ته ورته د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي چې د نوي تعلیمي کال د شروع څخه تر دې مهاله دا شلمه ښوونځی ده چې نوی یې پرانیزي. ښاغلي پیوستون زیاته کړه چې د تعلیمي کال د پیل څخه تر مخه یې 1,04,50,000 زده کوونکو ته تدریسي کتابونه ورکړي دي. نوموړي وویل پلان لري چې د نوو ښوونځیو د فعالولو شمېر 40 ته ورسي چې پاته نور به یې د ښار په مرکز او ولسوالیو کې په راتلونکي کې فعاله سي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو د ولایت مقام او پوهنې ریاست څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنل او په سیمه کې یې نږدې د اولادونو لپاره ورته نوی ښوونځی فعاله کړه. هغوی ډاډ وړاندې کړ چې د پوهنې په بهیر کې به هر راز همکاري کوي او د ستونزو په حل کې به یې د ولایتي ادارې سره یو ځای هلې ځلې کوي. د پوهنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې تر راتلونکي 2 میاشتو پورې به د مرکز څخه نوي درسي کتابونه کندهار ته راورسیږي چې هم مهاله د زده کوونکو د کتابونو د کمبود ستونزه حل کړي. پاکستان د خپل ځان د سپینوي لپاره د طالبانو مشران د مار په خوله کې ورکوي وروسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. پاکستان پکښې د وسوال ترهګرو د تمویلونکي او روزونکي هیواد په توګه اعلان سو. اوس چې پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه زیات سوي د خپل ځان د سپینوي لپاره د طالبانو مشران په مرموز ډول وژني ترڅو نړیوالو ته ځان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کوونکي هیواد په توګه معرفي کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې حالاتو تغیر ورکړی دی. د ملي یووالي د حکومت قوي او بې پرې بهرنی سیاست امریکا او نړیواله ټولنه دې ته مجبوره کړه چې د افغانستان روان بحراني حالت د پای ټکی کښېږدي او دغه هیواد کې دوامداره سوله قایمه کړي. امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د دې ستراتیژي په یوه برخه کې پاکستان نړیوال ته هغه هیواد معرفي سو چې نه یوازې د وسلوال طالبان تمویلونکی او روزونکی دی بلکې د لسګونو نورو هغه ترهګریزو ډلو د روزونکو او ساتونکو هیواد په توګه معرفي سو چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې ترهګریز بریدونه کوي. د دې سره سم پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه زیات سوه او هغه مرستې هم پرې بندې سوې چې دغه هیواد ته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ورکول کېدې. پاکستان چې نور څه په وس کې نه وه امریکا او نړیوالې ټولنې ته د ځان د سپینوي لپاره د خپل لاس آلې د طالبانو ځپلو ته لاس ور واچوي. وسلوال طالبانو چې په افغانستان کې روان وحشت او ظلم ته لار هواره کړې د پاکستان د حکومت د استخباراتي ډلې یا ISI په مرسته تمویلیږي.
دې ډلې ته د افغانستان تېره موجوده حکومت په څو ځلې د سولې لاس اوږد کړ، خو دوی دا هر څه ځکه بابیزه وګڼل چې پاکستان حکومت یې تر شا ولاړ دی. خو اوس چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونه زیات شوي، په پاکستان او افغانستان کې یې د طالب مشرانو وژلو ته لاس اچولی دی، تر څو نړیوالې ټولنې ته ځان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزه کوونکي هیواد په توګه معرفي کړي. هغه طالب مشران چې تر پرونه د پاکستان د ISI په دفتر کې ناست و، اوس یې د خپل ځان د ساتنې په خاطر په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده، چې ښه مثال یې د طالبان د کوټ شورا د اطلاعاتو مسؤل مولوي عبدالرحمن هوتک دی چې په ترکیه کې پناه اخیستې ده. یا طالب مشر د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د خپل ځان د خلاصون په خاطر د دوی وژلو ته لاس اچولی، ځکه یې له دې ډلې ځان راجلا کړ او دلته یې پناه واخیستل. راپورونه وایي شیخ عبدالحکیم چې د کوټ شورا قاضي القضات دی، هم له دې ویرې چې پاکستان باید د خپل سیاست قرباني کړي د افغانستان د هلمند ولایت ته راغلی دی. مولوي نور محمد ثاقب چې د طالبان د تحریک بل مهم غړی د تعلیم او تربیه د کمیسیون مسؤل دی، له څه مودې راهیسې ورک دی. څه موده مخکې د کندهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرزاق د رسنیو سره په خبرو کې ویلي وه چې زیات طالب مشرانو د پاکستان د استخباراتي ادارې څخه ځانونه راخلاص کړي چې د ده په ذریعه د افغان حکومت سره یو ځای سوي او دا مهال په پنجوایي ولسوالۍ کې د امن په فضا کې خپل ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور ځکه ووژل سو چې د پاکستان د حکومت د یو شمېر فرمایشونو د عملي کېدو یې ډډه وکړه. ملا منصور چې کله ایران ته مخه کړه، پاکستان د خپل وارخطایي په خاطر ووژلي او د هغه نورو ملګرو ملا ګل اغا، صدر ابراهیم، ملا محمد زی بلوچ او ملا محمد رحیم چې مشهور په منان دی، د خپل مشر د وژلو په خاطر له پاکستان سره اړیکې پرې او ایران ته د شرکۍ لاس ورکړ. د یادو راپورونو پر اساس د طالبانو مشران اوس په دې لټه کې دي چې څنګه د نامشروع لارو پیسې پیدا کړي او له پاکستان څخه ځان وباسي. خو ټیټپوړي او ناخبره طالب جنګیالي بیا د خپلو خلکو په وژلو اخته دي چې هغه به هم ډېر ژر له منځه یوړل سي. د همسې شنبه ولایتي اداره د بېوزلو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. په همدې موخه په کندهار کې د ښځو لپاره د بېلابېلو پروګرامونو جوړولو ترڅنګ د میرمنو لپاره ځانګړی زراعتي باغ هم جوړ شوی، ترڅو حالته میرمنې د زراعت په باغ کې لازمي زده کړې وکړي. مسؤلین غواړي چې د بېلابېلو حرفو ترڅنګ د ښار او ولسوالیو میرمنې د زراعت په برخه کې هم ورسي، ترڅو له همدې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. د کندهار د ښځو چارو رئیسې رقیه سیکزي کندهار ملي راډیو تلویزیون ته وویل په عینو مینه کښې د میرمنو لپاره پر 25 جربه مځکه ځانګړی زراعتي باغ جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي د همدې باغ له لارې د زرو په شاوخوا کښې میرمنې د زراعت په برخه کښې روزلي دي او هغوی ته یې د دې وړتیا ورکړې چې راتلونکي کښې د زراعت په برخه کښې کار وکړي او د همدې لارې خپلو اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کړي. د دغه باغ زرغون چاپېریال کمرنګه سوي، کارګر یې نسته او په هغه اندازه چې تمه یې کېدل چارې یې ښه نه دي ترسره سوي. د اسیکزي په خبره د دغه باغ مصرف او د کارګرو معاشات رډب ساوټ مرستندوی ادارې ورکاوه، خو په دې وروستیو کښې د هغوی پروژه خلاصه سوې ده. د هغې په خبره غواړي د باغ ټولې چارې یو شخصي شرکت ته ورکړي. د ښځو چارو رئیسه وایي د میرمنو لپاره یې د دې ترڅنګ بېلابېلې حرفوي پروژې هم تر لاس لاندې لري او هڅه کوي چې میرمنې په بېلابېلو برخو کښې وروزي. هغې زیاته کړه چې له ښاره یې هغه میرمنې هم راټولې کړي چې د بېوزلۍ له وجې یې سوال کاوه. په خبره اوس مهال یې د 300 په شاوخوا کښې دغو میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکوي. د اغلې اسیکزي په خبره د ولایتي ادارې په همکارۍ د ښځو د روزلو پروګرامونه مخ ته وړي او هڅه کوي چې ډونران پیدا کړي، هغوی څخه مرستې راجلب کړي او د میرمنو د روزلو لپاره روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره هغه نجونې چې له 12 ټولګۍ څخه فارغه کیږي زیات یې د پروموټ په پروګرام کښې په کارونو مصروفه کړي دي. د هم چهارشنبه ولایت مقام د ولایتي شورا سره هغه طرحه شریکه کړه چې پر اساس به د خوښۍ د مراسمو لګښتونه راکم سي. د چهارشنبې غونډه چې د شورا د رئیس حاجي سید جان خاکریزوال په مشرۍ جوړه سوې وه، د شورا د غړو ترڅنګ په ټولنیزو چارو کې ولایت مقام رسال حاجي غلی دسکري هم پکښې ګډون کړی و. شورا کې د زړه خلوردو د اوسېدونکو ترڅنګ د ښځو د حقونو پر سر هم خبرې وسوې. د ولایتي شورا غونډه کې لومړی د هغو شهیدانو روح ته د خوښۍ دعا وسول چې یوه اونۍ وړاندې په معروف ولسوالۍ کې د یوه ځانمرګي برید په پایله کې شهیدان سول.
وروسته شورا ته د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجي اغا لالي دستګیري هغه طرحه وړاندې کړل چې د ولایت مقام په همکاري جوړه سوې او هدف یې د ودونو د حاجانو د مراسمو او نورو خوښي محفلونو کې د زیات مصرف او میلمستیاو مخنیوی پکښې سوی دی. ښاغلي اغا لالي دستګیري په دې برخه کې د ولایتي شورا رول خورا مهم وباله او یادونه یې وکړه چې ولایت مقام یا د طرحه نورو اړوندو ارګانونو او مدني ټولنو ترڅنګ مهمو نهادونو ته هم استولې او تر ټولپوښتنې وروسته به نهایي او عملي بڼه خپله کړي. د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال او غړو د ولایت مقام یاد اقدام وستایه او په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ څرګند کړ. دغه راز د ښځو شبکې مسؤلینو هم شورا کې د زیات ولور او نورو ټولنیزو ستونزو پر سر د شورا سره لیدنه وکړل او له هغوی یې وغوښتل تر څو د ښځو د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دوی د شبکې سره مرسته وکړي او د ښځو ژوند ښه والی ومومي. شورا کې د زاړه کلي اردو د اوسیدونکو پر هغه موضوع هم بحث وسو چې د غلطه د ښاروالۍ د مامورینو د سروې مخنیوی کړي. شورا د سیمې د اوسیدونکو وغوښتل تر څو د ښاروالۍ د مسؤلینو سره مرسته وکړي او د سړک د سروې چارو ته اجازه ورکړي. خو د سیمو خلکو بیا ټینګار کاوه مخکې له دې چې دلته اصلاحي پلان عملي سي د دوی د سرپناه غم دې وخوړل سي. د یادونې وړ ده چې د ولایتي شورا غونډه کې شورا ته په راجع سوو مکتوبونو او ورځپاڼو هم غور وسو او په اړه یې لازمې پریکړې وسوې. د 28 کلنې کندهاري پیغلې پلاسي خامک 10 سپارې قرآن الکریم لیکلی دی. دغه کندهاري پیغله زمرد افغان سلیمان خیل نومیږي چې د کندهار ښار د خواجې اوس په 5مه ناحیه کې استوګنه ده. هغه زمرد وایي چې د قرآن الکریم سره زیات شوق او علاقې دې ته واچول تر څو قرآن پاک په لاسي خامک جوړ کړي او د صحیح جوړولو لپاره د علماو سره تر دوامداره مشورې وروسته په دې وتوانده چې په 9 کال او 6 میاشت کې قرآن الکریم د ژباړې سره بشپړ او جوړ کړي. زمرد پر ولادینو غږ وکړ چې اولادونه او په خاص ډول نجونو ته د تعلیم حاصلولو په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. 28 کلنه زمرد افغان سلیمان خیل هغه کندهاري پیغله ده چې ډېرې کمې لومړنۍ زده کړې کړې دي خو د کور د کارونو ترڅنګ په لاسي خامک کې وړتیا لرلو او د قرآن کریم سره ډېرې مینې او علاقې دې ته هڅولې وه تر څو په لاسي خامک سره قرآن پاک د ژباړې سره بشپړ او جوړ کړي. اغلې زمرد افغان کندهار ملي راډیو تلویزیون ته په لومړي ځل د دې له لوري په لاسي خامک جوړ شوی قرآن کریم وړاندې کړ او د اغلې زمرد په خبره چې د یاد کار بشپړېدو ورڅخه 9 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوی تر څو دا په دې وتوانېده چې هره سپاره په یوه جلد کې ځانګړې جوړه کړي او په دې جلد کې ټول قرآن کریم د ژباړې سره یو ځای بشپړ کړي. اغلې افغان وایي چې قرآن کریم به یې لومړی پر ځانګړي سوي سپین ټوکر په پنسل لیکي او بیا به یې د تصحیح لپاره د دې ورونو دیني علماو ته وروړي. کله چې به هغوی تر نظر وایستی نو تر هغه وروسته به یې په لاسي خامک سره کار پیل کړ. د زمرد په خبره چې د جوړ کړي قرآن کریم لپاره یې 280 متر سپین او زرغون ټوکر 610 ګوټه ګلابتون او ریشمین تار او 600 ګرامه خالونه په مصرف رسولي دي. اغلې زمرد پر والدینو غږ وکړ چې اولادونه او په خاص ډول انجونو ته د تعلیم حاصلولو په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي او په وینا یې انجونې وړتیا لري او کولای سي د خپلې پوهې په مرسته په دیني او عصري زده کړو کې ځانګړې لاسته راوړنې ولري. باید وویل سي چې دا لومړی ځل دی چې یوه افغان نجلۍ د لاسي خامک په مرسته قرآن کریم د ترجمې سره جوړوي. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو میرمنو او خلکو قرآن عظیم شان په لاسي خط او نورو طریقو سره لیکلی وو. دا هم پنجشنبه په کندهار کې د ښوونکي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ښوونکي د نړیوالې ورځې لپاره د ولایتي شورا د غونډو په تالار کې مراسم نیول شوي چې پر مهال کندهار ولي تورن جنرال زلمي ویسا د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال د پون رئیس عبدالقادر پیوسون د ولایتي شورا غړی سید احمد سیلاب ښوونکو او د بېلابېلو ښوونځي زده کوونکو ګډون کړی وو. په غونډه کې د ښوونکي پر لوړ مقام خبرې وسوې د ښوونکي ستونزې بیان سوې او پر حل لارې هم بحث وسو. خدمتگار د هر انسان دی دا معلم دی دا معلم دی خدمتگار د هر انسان دی دا معلم دی دا معلم دی. په دې ځای کې راټول سوي کسان ښوونکي د ښوونځیو مدیران او د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکي دي. هغوی د ښوونکي نړیواله ورځ ولمانځل د ښوونکي د درانه مقام په اړه خبرې وکړې او هم د ښوونکو پر ستونزو وغږېدل. د غونډې په پیل کې لومړی د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون د پوهنې د وزیر پیغام ولوست. په پیغام کې پر دې ټینګار سوی و چې والدین خپل اولادونه ښوونځیو ته واستوي. پر دې هم خبرې سوي وې چې د ښوونکو د ښه ژوند لپاره ډېرې هڅې کیږي او دولت به د امکان تر حده د ښوونکو ستونزې حل کړي.
د پوهنې د وزیر په پیغام کې یو شمېر نور مهم ټکي هم په پام کې نیول سوي وه. کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا هم یادې غونډې ته ورغلي وو. نوموړي د خبرو پر مهال وویل چې د ښوونکو ستونزې ډېرې دي. ولایتي اداره په دې لټه کې ده چې تر خپله توانه پورې د ښوونکو ستونزې حل کړي. ښاغلي ویسا ټینګار وکړ چې یوازې ښوونکي کولی سي چې په کندهار کې یو ځل بیا د پوهنې پخوانی برم را ژوندی کړي، زده کوونکي په ښه ډول وروزي او له دې لارې په ټولنه کې پرتو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا د ښوونکي د لوړ مقام په اړه نورې خبرې هم وکړې. د کندهار ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال بیا دلته روانو ناامنیو ته اشاره وکړه چې له امله د پوهنې بهیر هم ټکنی سوی دی. هغه یادونه وکړه چې ښوونکي په ډیرو سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، د هیواد بچیان روزي او د راتلونکي لپاره د یوه ښه افغانستان هیله لري. ښاغلي خاکریزوال د ښوونکي مقام خورا ارزښتمن یاد کړ او زیاته یې کړه چې د ښوونکو ستونزو ته باید جدي پام وسي. یوه تن ښوونکي خپلې ستونزې بیان کړې، د معاشاتو پر وخت نه ورکول، د خپلو شخصي کورونو نه درلودل او د تدریس لپاره د مکملو کتابونو کمښت یې د بیلګې په توګه یاد کړل. نوموړي یادونه وکړه چې که دولت د ښوونکو د ښه ژوند لپاره هڅه وکړي نو ډېر کسان به د ښوونکي سپېڅلې دنده په ښه ډول ترسره کړي. د یادولو ده چې په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. له پوهنتونونو فارغ سوي مسلکي ښوونکي ځکه په خپل مسلک کې دنده نه ترسره کوي چې په خبره یې ډېر کم معاشات ورکول کیږي چې د دوی د کورنیو لپاره بسنه نه کوي. او د هم جمعه مبارکه. د دهلې بند د دوهم پاس د سروې کار پیلیږي. په همدې موخه د کندهار ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب د هلمند د دریایي حوزې د زون عمومي رئیس او وړاندې انجنیران شاولکوټ ولسوالۍ ته ولاړه. ولته د دهلې بند څخه نږدې لیدنه وکړه. مسؤل وایي دغه بند د دوهم پاس چارې چې پکې د دهلې د بند ارتفاع لوړوالی شامل دي، د سروې چارې به نږدې راتلونکي پیل او یو کال به په بر کې ونیسي. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب د هلمند د دریایي حوزې د زون عمومي رئیس نجیب الله جوین د اړوند ادارې مسؤلین او یو شمېر انجنیران شاولي کوټ ولسوالۍ ته ولاړل. هلته یې له نږدې د دهلې بند څخه لیدنه وکړه او راغلي پلاوي ته یې ستونزې او غوښتنې په ګوته کړې. مرستیال والي له مسؤلینو وغوښتل چې د دوهم پاس چارې باید په ښه ډول ترسره سي، کار په هغه ډول وسي کوم چې اړتیا یې وي. هغه زیاته کړه چې دغه پروژه د 7 ولسوالیو د خلکو لپاره یوه مهمه اساسي پروژه ده او باید هیڅ ډول ناغېړي پکښې پیدا نه سي. مرستیال والي عبدالحنان منیب کندهار ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې افغان حکومت د دغه بند د ارتفاع لپاره پروژه منظور کړې او غواړي چې د دهلې بند ارتفاع 8 متره نوره هم جګه کړي. نوموړي وویل چې د دهلې بند اوس مهال 45% د رسوباتو ډک سوی. خلک د زراعتي اوبو له ستونزو سره مخ دي. په خبره د یاد پاس د چارو له بشپړېدو سره به اضافه اوبه مهار کړي او اوبه به ډېرې سي چې د خلکو دغه ستونزه به حل سي. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب راغلي پلاوي ته د امنیت ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه چې د سیمې امنیتي مسؤلین د دې وړتیا لري چې په بشپړ ډول د یادې پروژې د کارونو امنیت خوندي کړي. نوموړي وویل چې د سیمې د خلکو په همکاري د امنیت په برخه کښې مثبتې لاسته راوړنې لري. د هلمند د دریایي حوزې د زون عمومي رئیس نجیب الله جوین وویل چې د دهلې د دوهم پاس د سروې چارې به نږدې راتلونکي کښې پیل سي او یو کال به دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې د یادې پروژې له لارې به د دهلې بند ارتفاع 8 متره نوره هم لوړه سي او هم به ورسره 10 میګاواټه ابي برېښنا جوړه سي. د دهلې بند 15 کاله وړاندې د وخت د واکمن اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کښې د امریکایانو لخوا جوړ سوی دی. دغه بند 500 متره اوږدوالی او 50 متره ارتفاع لري چې د کندهار په 7 ولسوالیو کښې 115,000 هکټاره مځکه خړوبوي. ګرانو دوستانو دا د تېرونې مهم خبرونه له ملتیا مخه مننه. وخت مو په خیر.